ملا یعقوب د پاکستان په زخمونو مالګه واچوله، هند ته یې د دوستۍ لاس ورکړ او وایي غواړو طالب ځواکونه هند کې وروزو. دا چې تازه مرکه کې نور څه ویلي، جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان ډیره هڅه وکړه چې طالبان پرې نږدي چې هند سره اړیکې ولري، خو ښکاري چې طالبان یې کیسه کې نه دي. تازه خبر دا دی چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې له هند سره د ښو ډیپلوماټیکو اړیکو غوښتونکي دي. طالبانو دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد چهارشنبه د غبرګولي پر 11مه د هند له نیوز 18 سره مرکه کړې. ملا یعقوب په دغه خبرو اترو کې له هند سره پر سیاسي او دفاعي اړیکو ټینګار کړی او له افغانستان سره د هند له مرستو مننه کړې ده. هغه ویلي موږ د هند پر مخ د خپلو دروازو په پرانیستو سره د دغه هیواد هرکلی کوو او هیلهمن یو چې هند هم اړین اقدامات وکړي او له موږ سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. هغه ویلي له هند سره د اړیکو د پیاوړي کېدو په صورت کې به په هند کې د طالب ځواکونو د پوځي زده کړو زمینه هم برابره شي او په دې برخه کې هیڅ کومه ستونزه نشته. ملا یعقوب نیوز 18 ته ویلي زموږ پوځ د نړۍ یو لوی پاوز دی. په دغه خبرو اترو کې هغه له هند غوښتي چې په افغانستان کې د خپل سفارت بیا پرانیزي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې دفاعي همکارۍ ته زمینه برابره کړي. هغه ویلي که څه هم له پاکستان سره ډیپلوماټیک اړیکې لري، خو په دفاعي برخه کې له دغه هیواد سره هیڅ پرمختګ نه ده شوی. ملا یعقوب په دغه خبرو اترو کې له القاعده سره د طالبانو هر ډول اړیکې رد کړي دي او ویلي دي چې له دغه شبکې سره هیڅ کومه نوې اړیکه نشته. هغه زیاته کړې موږ هڅه کوو او تیار چې له امریکا سره نوې اقتصادي، سیاسي او نورې اړیکې ولرو. دا هیڅ کومه ستونزه نه لري.